په ژوند کې څو ځل مین شوی؟ حقیقت بیا او رښتیا وایه. زه دلم رښتیا دل هلکه دمکی درکوي. نه ماینته خو داسې نه ده نه رنګ خراب شو چې اوس زموږ خلکو صرف ماینته بس یو شی ټارګټ کړی دی چې بس نه دا نه وایو مونږه هسې مثال دی نه ماینته خو دا هم ده چې اوس دا په ما باندې خلک وي بختور نو زه به په ده باندې مین یم هسې مثال دغه سره باندې ته خلک یې نو داسې دي دغسې مور پلار چې کوم دي هغه ته هم سړی مینول بس ما ته ووایه یاره بس مین شوی په څو ځله بس خبره ختمه ده. ما ته پته ده که زه هر څه وایو لیټ اف کېږي. نه لیټ دومره داسې دغه هم نه دی چې هر ځل به بندېږي او دغه کېږي. بس داسې نه لکه ما چې کومه خبره ته وکړه چې هغه طرف ته به نه اړوو که نه لکه خپل اوس دا مور پلار او دا ملګري دا ټول په دې کې را درومي دغونه په دا ډېر پریشان دی. صحیح ویل تاسو غوږونه بند کړئ. دي وایه 50 ملګري مې دي تقریبا. ښه لیټ خو لګېدلی لکه بس صحیح دی بس یار ناصر پاس بس اوس سلسله مخکې وځو. تاسو خفه نه شئ ښه دا لیټ د رښتیا مړ کېدو اوس په داسې وکړو که نه مخکې به ځو نه اوس یې سټارټ کوو. ښه ته به صحیح ده. اوس به ته بختور نه تپوسونه کوه. بختور نه تپوسونه موږ دوه یو دي ته موږ به مشوره کوو چې تا نه موږ څنګه سوالونه کوو. ما نه ولې کوئ؟ نه ما نه سوال تاسو کولی نه شئ. دا څلور کسان ناست دي خبره خو نه ده. څلور کسي کې زه هم راځم چې زه وایم نه نو بس نه داسې څلور کسي کې یو کس وایي چې نه نو بیا نه چې درې کسان وایي چې او بیا خبره کېږي میجارټي کتلی کېږي. څرنګه یوله ټیټ کړي نه داسې وکړه چې ته ستول په دنه داسې وکړه څه وي چې دا یې لږ کې څه زموږ ته نه که زه یې نه وکړه نه ته یې نه وکړه فکر زه خیال وساتئ.